او سورة النصر چې کله نازل شو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. دا اخري مکمل سورة د نبی علیہ السلام باندې نازل شوی د قران مجید. کله چې دا آیات نازل شو مکمل دا سورة النصر دا چې نازل شو د شمس پر اخري سورتونه کې کله چې دا نازل شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مرته 80 ورځې پاتې شوې. څو ورځې پاتې شوې؟ ټول ودی دي ته خدایم پنه کې تاسو باندې څه چالو ریړ کنه ریړ یخ کنه بیدار کنه 80 ورځې پاتې شوې. د دینه بعد دوه درې آیاتونه رسو نازل شوې دي. چې پلانه آیات نازل شو د کلاله نبی علیہ السلام د مر ورځې دونه پاتې شوې. قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه دا آیات نازل شو دونه پاتې شوې. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک فرمایي چې دا سورۃ النصر نازل شو نو نبی علیہ السلام بدال پاک ډیر ویلي سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایي دا دوه د نبی علیہ السلام دی بیان دي. هغه فرمایي چې کله سورۃ النصر نازل شو نبی علیہ السلام دا ویلي ډیر ویلي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي